وای سترګې دا ستا سترګې زما دي ما تا ته کله د یارۍ ویلي دي نو السلام علیکم جوړ په خیر ټولو دوستانو ته سلامونه بعد له وختونو یو خدای لو پټه پازي نو امید ساتم چې ښه به وئ روغ به وئ او ټول جوړ به وئ نو نن بیا هم ګورئ که نه کور کې یم کور دا خو ګورئ که نه کور کې او دوستانو نن یو ولاګ تاسو ته جوړوم متفاوته او کور کې هم یوازې نه یم بلکې ما سره یو دوه څه راغلي دي شیشکان رښتیا ترو لورګان مې نو موږ ژبه کې خاله لور ورته وایو که نه هغوی راغلي دي او څوک چې میلمه چا کره ځي که نه نو دا خو به ښه وي هغه کارونه تښتي بل چا کره میلمه ځي که نه وایي چې یو څو دقیقې به موږ ارام شو خو داسې میلمانه ما کره راځي که نه چې ماشاءالله هغوی ټول کور کارونه کوي تاسو څه ګورئ چې څه کوي هغوی دې ته وایي میلمانه او دغه شانته میلمانه چې هر ورځ مونږ کره راشي که نه زه پرې ډېره زیاته خوشحالېږم شاباس داسې کارونه کوه ښه بچې شاباس نو بچې نه دی ماشاءالله سمه غټه ده که نه خو ما ورته هسې وایي چې بچې بس دا شانې کارونه کوه ښه لاسونه دې بلکل نه خرابوي ماشاءالله لاسونه خو ګورئ که نه دوستانو دا چې بېشک او داسې ښکلې لوښې درته ایښودي دي دا وګوره خبرې نشي کولی ښه وایي که زه خبرې کوم بیا زما په غږ بیا تاسو مینېږئ استغفر الله دوستانو راغلم دې بل سیټ ته ښه او یو خو لوښي راته وینځي او دا بل څه کوي ښه دا وګوره بورکیا یو څیز یې راته تیار کړی او شاپر کې اچولي که نه دا وګوره مونږ روان یو که نه ځو بهر ځو چیرته ځو او دا زمونږ بورکي دي که نه خیر په دې څه کې دا هم لکه چې وړې ځان سره داسې کې خدا مړي ځان سره ښه هلته بیا درز و بل جوړو که نه دوی کره اوس خو یې مونږ کره راغلي او دا ګوري که نه زما پرس دا یې ما پرس دی دا څه و چې دا نوکان لږ شو کومه واه کیا بات ہے یار وګورئ که نه یا ماشا ښه دا نن هسې بل شانتې ښکارم چې دا ولې خو زه خیر یا به میک اپ خراب کړی وي خو څه بند کا موزیک ښه دوستانو نن مونږ درې کسانه یو او په یو مې روجه هم خوړلی نن که نه ششک روجې وي څه وایي که نه ششک روجه څه شاول روجې ښه مونږ ورته ششک وایو دوی ورته شاول وایي دوی لږ شانتې د پښتونخوا ژبه کوي که نه ول چې دوی ټول ټیم دغلته تېر شوی او دوستانو مونږ روان یو زو یو چیرته دا چې زه چیرته ځم دا تاسو ته نه وایم هغوی لاس مې شخ شو که نه د هر ځل چې زه ویډیو کوم لاس مې سم شخېږي که نه او یو دا ویښته ګورئ دوستانو مخکې زما ویښته بل و که نه بل شانتې و داسې به مې اړوله خو اوس فلحال مې بدل کړی که نه په دې حالت مې راوستی او دوستانو مونږ زو روان یو که نه افغاني برګر خوړلو ته خیر مونږ کور کې خو هم سم تاواني شوم او سم ډېر څیزونه خوړلي دي بیا چې مونږ باندې افغاني برګر وخوړه ښه افغاني برګر والا دا خوله د افغاني برګر ته جوړه ده که نه او که نه ښه دوستانو ګپ لګوم ګپ دې پکې راوایو مونږ ځو افغاني برګر خوړلو ته دا چې د پېښور په کوم ځای کې ده او څه رقم برګر مونږ ته تیاروي نو دا تاسو هم ګورئ مونږ به هم ګورو او تاسو مونږ سره آخري شیبو پورې پاتې شئ او نو رکشا کې به ځو که میټرو کې به ځو رکشا کې ها ښه شی خو پېژنې رکشا کې ښه دوستانو مونږ سره پاتې شئ او چېرته هم ځئ اوکې ښه دوستانو مونږ ووتلو بس دروازه بندو ها دا دوستانو مونږ روان شو چابیانې مې ورکړې دې بلې ته چابیانې یې واخیستو دروازه بند واچو که نه چې دا داسې خلک دي که نه سم ډېر ګوري خلکو ته هغه بله خو روانه شوې برګر نوم یې ورته واخیستله که نه اوس په څلور خپو نه تو استغفرالله دوه خپو کې خپلې دوی د پردي نه قرض کړي او داسې منډې وهي او روان دي ښه دوستانو زه هم روانه شوم د بهر په طرف ځم هم بهر بیرون رښتیا بهر بیرون اچ بند شو او راځه بند شو بس راځه ما داسې مېلمانه دي هر ورځ راشي که چې ستا ټول کار کوي یا ته ستا دغه دروازه ور بندوي ښه دوستانو نور ډېرې خبرې نه شم کولی دوستانو بیا به خبرې وکړو لاندې ځو ښه اوکې مونږ سره پاتې ښه دوستانو دا دی مونږ ووتو بهر سم چې دا مکس لږ لرې کوم څه نوی دا بهر کې سړی ښکاري خو کور کې ډېر څه تیاره وي که نه نو و یو بل دقت را سره سم کا بیا مې د ځینې خال ته راوړه لاسونه که څه وي که نه دا چیت قدونه او داسې روان دي که نه نو ماشاءالله زما قد خو ګورئ که نه نو دوستانو راغلو سړک ته ووتلو نو اوس به ګورو چې رکشه پیدا کېږي مونږ ته او که میټرو پیدا کېږي که هر یو څیز راغی بس هغه کې به لاړ شو ښه
دوستانو دا د رکشه ده صدر پوری سوړي صدر پوری سوړي 300 ولې دومره زیاتې صدر پوری ګوره دوستانو ظلم دی ښه صدر پوری ما نه اخلي 300 250 ښه دوستانو راځئ چې ځو ښه زه به کښېنم رکشه کې راځئ نو دوستانو 250 روپۍ صدر پورې که نه زمونږ کور صدر ته نږدې ده خو مونږ صدر ته نه ځو زمونږ مسیر چې ده صدر نه هم لرې ده خو صدر کې هم لږ شان کارونه مو دي که نه نو هغه کارونه به کوو او صدر ته دا بله میډم ځي هغه اخلي ځان له پیزار اخلي پیزار او نن خرچې کې خرچې ښه دوستانو تاسو ما سره پاتې شئ څومره ستړې شومه که نه تاسو ما سره پاتې شئ دا چې اخر چېرته رسېږو مونږ څه خورو څه خورو تاسو وګورئ نو دا هم د صدر لاره ده او صرف ټایرونه دي ښه دلته نور څه نشته ټایرونو بازار دی او پېښور نورسم جهنم دوزخ دی جوړ شو ښه نو داسې ښکلې ښکلې ګاډې پکې یو ګورئ ښه دوستانو او پېښور کې چې څومره تاسو ګورئ رکشې پکې سمې ډېرې زیاتې دي او دا ګاډې پکې ډېرې کمې پیدا کېږي لکه موټر بیا د افغانستان خلک وایي غزل ستا ژبه بدله شوې ده لهجه ژبه هر یو څیز وایي چې چېرته اوسې په خوی به د هغه شي نو څه وکړو که نه او دا ترور بېچاره څنګه انتظار کوي دا ماشوم دا وګورئ په دومره کم عمر کې داسې محنت کوي او کاروبار کوي که نه ماما خطا پکې راولم دا دی که نه فاریو ته به دې وخېږو نو دوستانو پېښور ده نو زه به نه وایم او داسې ښکلي ښکلي ځایونه دي نو تاسو موږ سره پاتې شو چېرته مزه یې وکړئ ښه دوستانو دا نږدې شو بالیزیان وایي دا ځای ته څه وایي ورور مې دا کوم ځای دی کچرو ہے کچرو څه عدالت دی دلته به خلک څه جرم ورم کوي که نه او ښځه او خاوند چې یو بل ته طلاق ملاق ورکوي جنګ جګړې کوي او بیا دا عدالت ځای دی که نه دا ځایونه ګورم دا عدالت ځای دی دا دې سایډ بالیزیار دی که نه او دا بالیزیار دی او خو عدالت دی او دا ګلان مولان دي دوستانو نن سبا ولاګې داسې وي ښه چې دا ګلان دي دوستانو دا رکشه ده که نه ګورئ که نه دا رکشه وه او دا څه شی دي نو او دغه عدالت دی او الله دلته هېڅ څوک هم نه راولي مه ګوره که نه دا څه دی دا موبایل څوک رانوالي پته نشته څه نوم اخلي او ډېر سینټر جیل سینټر جیل زه لږ د غوږونو نه هغه یم که نه ډېر ګانې به مې اورېدل هغې په وجه اوس غږونه نه اورم بابا څنګه نو دوستانو الله دې موږ ته خیر واچوي که نه چې خپل منزل ته ورسېږم او خپل مسیر ته ورسېږم او ډېره زیاته ګرمي ده که نه دا تفت او دا شمال چې لګېږي سمه ګرمه ګرمه هوا ورکوي که نه او بس میکاپ خو پکې سړی بلکل یې نشي کولی د میکاپ پکې تباهیانې کېږي نو څه به ووایو ښه دوستانو نو خپل ځای ته به رسېږو خپل مسیر ته یعنې کوم ځای چې مونږ یادو که نه اوس به اول صدر ته ځو بیا د صدر نه به لاړه شمه بل چېرته هغه دلته چې ځم هغه زه تاسو ته نه وایم چې هغه کوم ځای دی که نه نو هغلته ډېر افغانان پاتې کېږي او افغانان هلته ژوند کوي نو تاسو اوس ما ته کمنټس کې وایي که نه چې زه به چېرته ځم نو مخکې ویډیو مه ګورئ او ډایرکټي وایي چې زه چېرته ځم
ته ورسېدو صدر بازار دا میټرو کې چې کېنې کله که نه بیا چې دا صدر ورسېږي داسې ښکلې وایي که نه صدر بازار او ما ویل چې دلته ښکته شمه که نه میټرو کې به لاړه شمه خو بس زړه مې ونه شو بس دې ورور سره مې خبرې وکړې مالېزه او بوټ پورې مې ورسوه او بس ډبلې پیسې مونږ نه اخلې که نه دا بلکلي ظلم کوي که نه ظلم روان دی خو زه خیر ما مو منله ما لاړ به شو اوس به دې نه ښکتې کېږو او بیا بلته ځو بیا به ټایم لګېږي او سمه ډېره زیاته وکې شوې یم که نه او داسې نه که څوک خاطره لري دا دې مو ویراله که نه چې صدر بازار ته څوک راغلي دي او دلته مو شاپینګ واپینګ کړی او که نه څه مو اخیستي دي که نه زه خو اکثر دغلته راځم چې هر یو څیز زما لګېږي دغه ځای دی که نه مین ځای چې ده دا ځای دی که نه دا یو ورځې به دلته راځم دا هم تاسو ته ښیم که نه چې دلته څه پیدا کېږي څه میلاویږي او دا خاص د افغاني جوړو ځای دی که نه او دا بلکلي پکې اجازت نه درلودله اجازت فامیلي دی ښه دوستانو نو لا رسېدلې نه یو چې مونږ چېرته ځو هغه تاسو ته نه وایم که نه چې مونږ چېرته ځو ښه تاسو په خپله وګورئ ښه د چا خبره مینهوالو ښه مینهوالو هغه د ما تاسو ته ویلې که نه چې مونږ اوس ځو صدر نه مړه اوس مې حافظه اوس رانه په یاد غزل مه غواړه اوس مې حافظه کمزوری شوی دی غلطه شومه که نه روان یو بوټ بازار ته ځم او بوټ بازار کې ډېر ښکلي افغاني برګر پیدا کېږي او هلته افغاني برګر ډېر ښایسته زبردست خوند کوي نو هسې مو زړه وشو که نه چې لاړ شو افغاني برګر یې وکړو که نه او دا میډم وګوره داسې موبایل کې بیزي ده که نه دا په څه کې بیزي خیر خبرې نشي کولی نو دوستانو تاسو وګورئ که نه چې څه کېږي او نور بیا هغې نه مخکې څه کوو او بیا چېرته ځو بیا ساکلو تاسو وګورئ نن ټوله ورځ مونږ سره پاتې شي خیر هسې خو خرچه تاسو باندې نه کېږي ټول بوج خو په ما ده ټوله خرچه خو په ما ده که نه ټول په ما نه وځي پکې د هر چا خپل خوندونه خپلې مزې خو دې په ټولو باندې بر دی که نه لوی هلله چې موزیک راغی کاپي رایټ راځي ښه نو که چا هم بوټ بازار ته تللی وي دا لاره به ورته معلومه وي که نه دا د بوټ بازار لاره چې اکثر افغانستان خلک پکې اوسېږي داسې ده لکه ننګرهار یا هم لغمان نو بلکل داسې خاص پته نه لګېږي چې دا پېښور پښتونخوا ده او که ننګرهار یا لغمان دی که نه لکه بوټ بازار دغه شان دی ټول پکې افغانان پاتې کېږي ټول پکې افغانان اوسېږي لکه 80% افغانان پکې دي او 20% پکې د پاکستان خلک اوسېږي پښتونخوا خلک ګروپ چې څه کېږي نو لاره هم ډېره زیاته اوږده شوه تقریبا 1 ګنټه لاره وه نو 1 ګنټه لاره مونږ سم په ګپ کې تېره شوه که نه دا څو کسانه چې وي بیا ښه وي ټایم د سړي پاس شي که نه لکه هسې پې پوی نه شي پوه کېږي نه سړی نو دا دی مونږ هم ورسېدو ورور څومره لاره پاتې ده 15 منټه که نه داسې مسلماني کې وایه که نه یار 15 منټه لاره پاتې ده دوستانو چې ورسېږو بوټ بازار ته او برګر خوړلو ته ښه دوستانو مونږ خو راغلو چې برګر واخلو که نه برګر نه مخکې یو بل څه ته زما خیال وشو چې هغه به هم اخلمه دا چې څه ول دوستانو دا 100 روپۍ مې رکشې والا نه واخیستله دا کیلو په څو دی رور 400 ښه یو کیلو والو بس دی ښه دوستانو مونږ به داخلو او تاسو مونږ سره پاتې شي او چېرته مزې ښه ګران دوستانو څنګه چې ما یادونه کړې وه چې راځم بوټ بازار ته او بوټ بازار ته ورسېدلو خوشبختانه او افغاني برګر چې دا تیاری ډېر زبردست او خوندور برګر تیاری نو مونږ دلته راغلو او مونږ ته سپیشل ښکلې برګر به تیاری که نه نو دوستانو مونږ ځو هغلته لږ به انتظار کوو دوی به مونږ ته برګر راوړي څومره ټایم کې به تیاری کړي برګر څومره 2-3 منټ ډېر نه نیسي دوستانو تاسو مونږ سره پاتې شئ چې څنګه برګر تیاری آیا چا چې مونږ ته تعریف کړی او هغه شانتې برګر تیاری او که نه مونږ سره پاتې شئ ښه دوستانو لکه څنګه چې ویلي وو بیا اوس نه ویم چې څنګه مو یادونه کړې وه دا د زموږ افغاني برګر ورسېدله ستاسو ځای خالي او دا دی دا خو پوره نه شم راوستلی بیا به نو تاسو خورئ که نه لږ چې خوند کوي او که نه
سره پاتې شو چاړه لپاره نو برګر ډېر زیات خوند کوي که نه یو خو دا کمرک سړی سمه ډېره بدرنګه راځي واو ډېر زیات خوند کوي او که د چا هم زړه کېږي د غواړي افغاني برګر وکړي نو ګوټ بازار ته دې راشي نو دا برګر د نوشیجان کې ښه دا د نن ورځې ولاګ چې ما درته وړاندې کړه په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوی وي نو تر بل ولاګ پورې چې زه ستاسو په رڼا چوپړ کې زرېږم هر